السلام علیکم، زه امری اعظم کار او نن تاسو ته په یو نوې ویډیو کې حاضر شوم. په دې ویډیو کې به تاسو ته دروخه ما چې مونږ څنګه کولای شو چې د موبایل ډیټا د تل لپاره ډیلیټ کړو چې بیا هیڅوک هم لاسته رانه وړي د لپټاپ په واسطه هم نشي کېدلای. ملګرو که چیرته تاسو خپل موبایل خرڅوي نو دغه سیټینګ وکړئ، نو کو بیا تاسو موبایل خرڅوي نو بیا هیڅوک هم نشي کولای چې تاسو ډیټا بیرته ریکور کړي. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه امری اعظم کار راځي شروع کړو. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسو لومړی راشئ پلی سټور ته او پلی سټور څخه به تاسو یو کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د پلی سټور په سرچ کې به تاسو ولیکئ ډیسک ډیګر به تاسو ولیکئ او دغه اپلیکیشن به تاسو راشي. دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی د زه به اوپن کړم. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ که په اول وار تاسو څخه کوم اجازه غوښته اجازه تاسو ورکړئ او بیا به تاسو سره دا ډول سفر خلاص شي. نو دغه سیټینګ سره تاسو کانل تاسو بدل تخکت راشي او دلته به ویب پری سپیس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو لومړی بیا په سٹارټ ویبینګ پری سپیس باندې کلیک وکړئ او له تاسو سره به لږ وخت ونیسي 15 دقیقې به تاسو سره ونیسي او تاسو د موبایل ټوله ډیټا به د تل لپاره ډیلیټ شي. بیا به هیڅوک هم نشي کولای چې تاسو ډیټا بیرته ریکور کړي. د لپټاپ په واسطه هم نشي کېدلی، د موبایل په واسطه هم نشي کېدلی. نو ملګرو کو ویډیو مې خوښه شوې ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاوي کو په داسې نور ښکلي ویډیوګانو کې تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.